بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. زموږ نننی درس بیا هم په پرسونلایز کې ده. پرسونلایز کې زموږ لومړی د تیمز په اړه باندې بحث کوو. تېره ورځ مو چینج ډیسکټاپ آیکن، چینج ماوس پوینټر په همدې اړه باندې مو بحث کړی ده. نو نن موږ یې له تیمز نه شروع کوو. موږ په دې ځای کې څلور ډوله تیمز لرو چې یو د مای تیمز په نوم یادېږي، بل هم د ایرو تیمز په نوم، بل هم انسټالډ تیمز په نوم، او بل بیسیک اینډ های کنټراسټ تیمز په نوم باندې یادېږي. مای تیمز هغه تیمز دی چې زه یې جوړوم، او له هغه وروسته ایرو تیمز او انسټال تیمز له وینډوز سره یو ځای وي، یعنې د هغه کوم چې وینډوز موږ ته چمتو کړي دي. او بیسیک اینډ های کنټراسټ تیمز بیا څه کار کوي؟ دا بیا یعنې د کمپیوټر لپاره زیات تغیرات په کمپیوټر کې راولي چې اوس به یې وایو، یعنې های کنټراسټ خاصیت لري چې اوس به یې وایو. لومړی راځو مای تیمز. مای تیمز موږ خپله جوړوو. مثلا سره کوم زه یو تیم جوړوم، مثلا کولی ما سره هېڅ تیم موجود نه وي، زه کولی شم دا تیمز مثلا ډیلیټ کړم، دا تیم هم ډیلیټوم او دا هم ډیلیټوم، او دا بل یې خو بېلې هغه هم انسیو تیم ده. اوس ما سره دا یو تیم ده، زه غواړم ځان ته یو تیم جوړ کړم. نو بیا راځم چینج ډیسکټاپ بیکګراوند ته راځم. ډیسکټاپ بیکګراوند په راتګ سره نو زه راځم براوز ته. مثلا کوم هر چې ته وغواړې، مثلا دلته له خپل دلته عکسونه ورته انتخابوم، او له هغه وروسته زه کولی شم چې له هغو نه ګټه واخلم. مثلا په دې شکل باندې کوم عکسونه چې زه غواړم ورته انتخاب یې کړم، مثلا دا عکس او دا عکس، او له هغو وروسته دا مې ټول ورته انتخاب کړو. له دې وروسته زه ورته وایم چې سیف چینج. سیف چینج نه په کلیک کولو وروسته اتوماټول مای تیمز په نوم باندې یو بل تیم له دې تیم نه ما جوړ کړو چې انسیف ده. که چیرې زه غواړم دا تیم له ځان سره سیف کړم، نو بیا سیف تیم ته راځم، نوم ورکوم، مثلا هر نوم چې تاسو وغواړئ ورکولی شئ. په دې شکل باندې نوم مې ورکړو، او بیا هم ورته چې سیف. اوس هماغه تیم له ما سره سیف سو، یعنې مخکې ما سره دلته یو بل تیم و، هغه کوم عکس و، خو هغه څنګه سو؟ هغه ما ثبت کړی نه و، یعنې انسیف تیم و، له دې خاطر هغه ډیلیټ سو. اوس دا نوی تیم له ما سره ثبت سوی دی. زه کولی شم نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراوند په واسطه باندې دا تیمز چینج کړم، هر یو کولی شم چې چینج یې کړم. نو دا موږ سره په د کورس په نوم باندې چې کوم تیم ده نوی موږ جوړ کړی ده. که چېرته ته وغواړې مثلا بل تیم جوړ کړې، بیا هم راځې مثلا له دې لارې، یا هم له همدې تیم نه موږ کولی شو بل تیم جوړ کړو. زه راځم مثلا په دې کې یو څه تغیرات راولم، اتوماټول مثلا زه په دې کې یو څه تغیرات راولم. دا عکس په دې شکل باندې دا څو عکسونه چې مې خوښ وي ورته انتخابوم، او سیف چینج نه کلیک کولو وروسته اتوماټول یو تیم له موږ سره پاتې ده، او موږ بل تیم جوړ کړو. که چېرې زه غواړم دا هم له ځان سره سیف کړم، نو رایټ کلیک پې کوم، او بیا هم ورته چې سیف تیم، او کوم نوم چې مثلا زه ورکوم هغه په همغه نوم باندې له ما سره ثبتېږي. که چېرې زه غواړم چې بېرته یې ډیلیټ کړم، مثلا دا تیم مې نه ده په کار، بېرته دې ډیلیټ شي، بیا ډیلیټ تیم باندې کلیک کوم، ورته وایم چې یس. دا هم په همدې شکل باندې که چېرې لومړی به یې زه چینج کوم، او له هغه وروسته زه ورته وایم چې ډیلیټ تیم، او بیا هم ورته وایم چې یس. نور مای تیمز تر اوسه پورې خالي ده، ځکه چې اوس تر اوسه کوم تیم ما نه ده جوړ کړی، کوم چې مې جوړ کړي وي هغه مې هم ډیلیټ کړو. نو کولی شم مثلا له همدې لارې هم زه یو تیم جوړ کړم. دا کله چې مې یو عکس له دې لارې په ډیسکټاپ صفحه باندې ودراو، له هغه وروسته بیا هم زه راځم پرسونلایز ته، او بیا هم چینج بیکګراوند ته په راتګ سره بعضې تغیرات چې مثلا په دې کې راولم، او سیف چینج مې ووهل، او له دې وروسته زه کولی شم چې سیف تیم په واسطه باندې مثلا همدا عکس زه له ځان سره ثبت کړم. په دې شکل باندې دا مې له ځان سره په همدې نوم باندې ثبت کړی دی. له دې وروسته به دا له دې ځای نه ډیلیټېږي. نو که غواړم زه په دې کې په دې تیمز کې نور په دې تیم کې نور تغیرات راولم، پکچر لوکیشن له لارې مثلا زه کولی شم مختلف رقم عکسونه چې دي هغه دلته ورته انتخاب کړم. له هر ځای نه مثلا دا بعضې عکسونه انتخابولی شم، او یا هم مثلا که چېرته زه وغواړم چې براوز له لارې ولاړ شم، او کوم عکس چې په دې ځای کې موجود نه وي د براوز له لارې راوستی شم، چې دا ټول موږ د پکچر لوکیشن له لارې کولی شو. که چېرته مثلا موږ سره زیات عکسونه موجود وي، او زه ورته سلیکټ آل انتخاب کړم، ټول راته انتخابي، که کلیر آل ورته انتخاب کړم یو ټول هم کلیر کېږي، یعنې یو هم نه انتخابي. بیا که چېرې د یو باندې کلیک کولو سره زه کولی شم چې یو انتخاب کړم. که چېرې زه بېرته ورته وایم چې کلیر آل، نو ټول کلیر سو، یعنې پاک سو، یو هم نه ده سلیکټ سوی. او که سلیکټ آل ورته وایم ټول سلیکټ کېږي. اوس کلیر آل باندې کلیک کوم، او مثلا غواړم چې یو عکس ورته انتخاب کړم، نو ورته انتخابولی شم.
که چیرې بیا هم براوز ته ولاړ سم نو له همغه لارې کولی سم چې نور عکسونه هم راولم. نو بیا هم سیو چینج په سیو چینج باندې کلیک کولو وروسته زه کولی شم چې هماغه تغیرات بیرته پکې راولم او له ځان سره یې سیو کړم په هماغه تیم کې. ګیټ مور تیمز آنلاین موږ کولی شو چې آنلاین له انټرنیټ نه نور تیمز د مایکروسافټ ډاټ کام له لارې راواخلو او که چیرته مو نه وي خوښه نو بیا یې که چیرته انټرنیټ موږ سره په دې صورت کې کولی شو. او له دې وروسته نور تیمز موږ سره تیار صف دی او یوازې کولی شو له هغه یو کلیک کولو سره موږ له همغه تیم نه ګټه واخلو. په دې شکل باندې انسټال تیمز هم همدا شکل باندې او های کنټراسټ تیمز هم په همدې شکل باندې مثلا موږ کولی شو چې یوازې یو کلیک په کولو سره د موږ د کمپیوټر مکمله صفحه چې ده تغییر کوي. مثلا زه راځم بیا هم په دې شکل باندې های کنټراسټ تیم کې یو بل یې ورته انتخابوم چې په دې شکل باندې کمپیوټر ټوله صفحه مکمل ډول باندې تغییر کوي. که هر ځای ته ته ځې ټول مکمل تغییر کوي او که چېرته ته غواړې چې بیرته له دغو نه که له هر یو نه ګټه اخلي کولی شي ترې واخیستلی شي. نو که چېرته مو نه وه خوښه نو بیرته راسئ مثلا خپل تیمز یعنې عادي حالت ته یې راولئ. خپل تیمز چې تاسو کوم له ځان سره ثبت کړی ده په همغه باندې له کلیک کولو وروسته له همغه تیم نه ګټه واخلئ. چې دا زموږ د نن ورځې درس نور درسونه نور به په راتلونکي کې ووایو. نو هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب او شیر کړئ.